کونړ وروستۍ زلزلې داسې وځپه چې په دې سیمه کې تقریبا 1400 کورنۍ میشتې دي او د دې سیمې اکثره کورونه د خاورو سره خاورې شو. په سلګونه خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړو او په سلګونو انسانانو ژور ټپونه دا ولیدل. قدرمنو کتونکو اوس هم موږ داسې حس کوو چې د حیواناتو په یو ډول دلته داسې بوی دی چې تنفس کول ډېر په مشکله باندې دا ترسره کیږي. دې سیمې ته راغلي وو چې د نورګل ولسوالۍ د مزار درې د سهیل تنګي آخري سر دی چې د څوکۍ ولسوالۍ سره دا سرحد لري. د دې سیمې د خلکو به واورو چې دوی اوس دا لومړنۍ مرستې ترلاسه کړي، هغه اولیه خدمتونه چې د ځمکني او هوایي ځواکونو د هیواد هر وګړي څومره د وس او طاقت وه خپله هغه انساني او افغاني وجیبه دا ترسره کړه او د جسدونو په رایستلو کې او د زخمیانو په انتقال کې هیچا دریغ نه دی کړی. د سیمې د خلکو به واورو چې دلته څومره تلفات رسیدلی دي او د دوی څه اړتیا ده. زما هیواد یا میهنمن په خپرونه کې سره پاتې شي او تر پایه مو ملتیا وکړي. قدرمنو کتونکو د سهیل د تنګي یو تن ورور چې دا ځای به موږ ته را سره شریک دي، دغه ځای چې دا کوم ځای سرحد لري او تر څنګ به دا راته په دې تلفاتو باندې وغږېږي او اوس به د دې څه اړتیاوې ضرورتونه چې اسلامي امارت ولسونه خیریه بنسټونه د دوی په لاسنیوي کې همکاري وکړي. اول خپل نوم دې راته واخله. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نجیب الله دی، د دې سیمې یو تن اوسېدونکی یم. سهیل تنګی د نورګل ولسوالۍ اړوند هغه ساحه ده چې د څوکۍ ولسوالۍ سره سرحد لري. نو په دې سیمه کې زلزله شوې ده کمې شپې نه، نو تقریبا 210 تنه شهیدان لري او په زرګونو دغه شانته زخمیان لري او هر سړي دلته درد او لیدلی دی. د هر کور نه په 10 12 4 او 15 شهیدان وتي دي، دغه شانته دغه پکې زخمیان دي، په اسپتالونو په دغه کې روغتونونو کې بستر دي. او رالو ستونزو ته زمونږ غټه او عمده ستونزه چې دی به تاسو زه شریکې کړم چې په دې باندې ژوند ولاړ دی. د دې نه ما سوا ژوند تېرول ممکنه کار دی. یو زمونږ دا سړک چې دی دا بند دی، مکمل بند دی، تیږې ورته راغورځېدلي دي. دواړو طرفونو باندې سړک لري، هغې طرف باندې سړک دی، په دې اړخ باندې سړک دی، په هغې طرف باندې کورونه دي، په دې طرف باندې کورونه دي. نو دواړو طرفونو سړکونه بند دي او چې سړک نه وي هغه ځای ته نه مرسته رسېدلی شي او نه هغه کوم کس چې زیانمن شوی دی هغه ته هغه هم پرې تګ راتګ نشي کولی، نه هغه ته خوراکي توکي وړلی شي. نو دلته کوم ټول خلک وتي نو په دغه بیابانو کې پراته دي، هغه اولیه مرستې چې کومه د تیارو د خوا نه ته رسېدلي، نور مرستې دلته نه دي رسېدلي. صحي اوبو چې دی دا مکمله ستونزه ده. اوبو چې ویالې دي هغه ویجاړې شوي دي، که پیپسکین پروګرامونه کوم ځای کې شوي دي هغه هم د منځه تللي دي، توږوالي د منځه تللي دي. او بل چې کورونه کوم ویجاړ شوي دي په هغه کې حیوانات د خاورو لاندې ایسار دي، بویونه خېجې تنفس پکې ناممکنه دی، اوسېدل پکې ناممکنه دي. نو کلی او ساحه داسې ده چې د ژوند د تېرولو مساعده نه ده چې دلته څوک ژوند تېر کړي. اوس د زلزلې ټکانونه اوس هم جریان لري. خلکو ته خیمې هغه لومړنۍ اسانتیاوې چې خلک په هغې باندې هغه خپل ژوند روان کړي، څومره مرسته به شوي که څنګه چل؟ نو د سلو کې 2 کسه 3 کسو ته رسېدلي ده، نور خلکو ته خیمې یا اولین توکي نه دي رسېدلي که نه. نو ډېرو کمو کسانو ته خیمه رسېدلې ده او نورو ته نه دي رسېدلي. خوراکي توکي چې کوم ځای کې سړک دی هغه ځای پورې راځي، پورته نه دي رارسېدلي. تیارو خدمات خو بند شوي دي چې مخکې تیارو ته په ذریعه باندې به هر سړي ته یو څه نه څه خوراکي توکي رسېدل. اوس دا نو نه کېږي رسېدنه چې دلته څوک پاتې دي نو هغه لاندې اړې ته انتظار کې دي که چا شی راوړو که راوړو نه باندې هغلته پراته دي خواران. دغه خلک چې دلته پراته دي او دغسې کورونه په کڼوالو بدل شوي دي، څه نشته دی. او یقیني خبره دردونکې خبره خو دا ده قدرمنو کتونکو چې حیوانات ګرځي خو څوک یې د سنبالولو نشته دی. واقعا که هر سړی موږ په دې باندې سوچ وکړي دا ډېره دردونکې ده، خو مولا دې دا یو امتحان دی او دا قرآني خبره ده چې په مالونو په ځانونو په ویره دلته هلته ویره هم سوره ده. د زیان خو هغه ده چې معلومه ده چې کورونه په کڼواله بدل شوي او خلک پکې نشته. څومره خلک به دلته اوس میشت دي؟ دلته تقریبا چې دا اوس هم میشتې تر 100 پورې کورنۍ اوس هم شته،
خو داسې دي چې بعضې غړي د کورنۍ غړي زخمیان دي هغه په هسپتالونو کې پراته دي او بعضې دلته اوسېږي چې کوم مال ته پاک مامراو کې خو نور اکثره خلک چې دي نو وتې دي څوک سهراونو کې پراته دي خواران د غیر د دغه خوړ نه دلته د خلکو سره خبرې وکړې چې د دې زلزلې په راتګ سره اته ځینې چینې دي چې دا هم وچې شولې دا خبره څومره سمه بالکل دا خبره درسته ده ډېرې چینې دي چې دا د منځه تللي دي کوم ځای کې چې پیپسکیم ټانکیو ته جوړ شوي ډګیو ته جوړ شوي هغه خرابې شوي دي اوبه نشته دی چې خلکو ته اوبه د څښاک اوبه ورسېږي نو دا غټه او ستونزه زموږ دا ده چې دغه څښاک اوبه نه حیواناتو ته رسېږي او نه انسانانو ته رسېږي دا ډېره ستونزه ده داسې وایي چې بې سرپرسته داسې دی چې هغه د کلي جامع شوی هغه هم شهید شوی دی او دا دروند مسؤلیت اوس موږ ته را په غاړه دی نو الله دې وکړي چې د کلي موږ دا غږ ورسوو چارواکو ته نو مننه الله دې ښه آباد لره د ملي تلویزیون د همکارانو نه یوه نړۍ مننه کوو چې زموږ د لرې سیمې ته راغله او موږ سره د دې غم کې شریک شو الله مو تل آباد خوشحاله سوکاله دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا تو پر مهربان شي ته یې وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا تو پر قدرمنو کتونکو دلته ډېر خلک شته دی چې هغه درد او غم پې دومره سور دی چې حتی خبرې نشي کولی یو ورور مې په خوا کې ولاړ دی د ده غږ به واخلو نوم مبارک دې راته ووایي زما نوم ضیاءالحق دی کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ مزار دره د سویل تنګیم خاخو برسر ضیاءالحق صاحب د کورنۍ څو کسان دي شهیدان شو د شهیدانو په رایستلو کې څومره همکاري سره وشوله زما 11 کسه شهیدان دي او 10 کسه زخمیان لرم چې تامه کې دي زما خپل شپه په کابل کې و 12 بجې د ساحې ته راورسېدلم هلته خبر شوم خو سهار د 9 بجې چې رالم شهیدان مې ټول ستا وظیفه دلته څنګه زما چپس ریړۍ ده او هلته کار کوم ډېر د وخت نه او 4-5 ورونه مې راسره کار کوي اوس وخت کې څه مرسته څه شوې بس 2 شهیدان مې راوستل مالدارانه خرابېږي دیو په قبر باندې چې شروع کړه پټو ته کته شوم هغه خراب شوي او بس وختلو مغره ته 2 شهیدانو قبرونه باندې مې شروع کړه نه مې لاس کار کوونه مې پخه همدغسې راته پراته او ورور او رندار مې پلار او بچي مې ټول ډوب مورګلې مې اوس یو اندازه کار چې مې وکړ بیا مجاهدین راورسېدل د چا په اوږه باندې کولام ګورې چا سره کرندې او چا سره بیلچې وې دا و موږ ته ویل ورور آرام سره دلته کښېنئ هغې ولاله د قبرونو په ایستلو شروع کړه او نمایي مجاهدین او د دې ساحو خلک لکه لغمان ننګرهار کونړ دا ساحې خلک ټول د نورستانه پورې راغلي او شهیدانو باندې لاله شروع کړه شهیدان یې راسره راویستل یو ځي مې مشر روک هغه 4 ساعته بعد راووت اوس په دې د اسلامي امارت د مشرانو نه ترڅنګ هغه خیریه بنسټونه چې دي د هیواد په داخل او خارج کې د کونړ میشتو دغه غمځپنې په برخه کې د دوی په لاسنیوي کې دا مرسته کړې او عملاً یې وښوده چې تاسې څنګه خپلو خبرو کې ویلې چې د نورو ولایتونو خلک دلته غوښتنه به هم څه وشي ستاسې الله دې ټولو سره ښه وکړي زموږ لارې بندې دي ځایونه هم لرې دي مالونه هم دلته ایسار دي او معلومات هم نشته دی زموږ دماغ و کار پرېښی دی زما ټول 40 کسه فامیله کور لرم زه چې زما شهیدان امکان لري چې دا اوس هم په خاورو کې ډوبي زما دماغ په سترګو خړ شوی یم غوږونو باندې کوڼ دماغ مې کار نه کوي چې زه څه وکړم هېڅ ستاسو به خپله لیدلي غم ډېر هغه رقم شی دی لارې هم بندې دي چې موږ ته دلته حکومت نور راجګ شي کومک را سره وکړي کورونه مې سار دي اوبه هم نشته چې ویس کړو کورونو ته هم ساده پیپونه را تېر کړي وو هغه هم بند دي مات شوي دي اوبه را سره نشته راوتي هغه غونډۍ کې پراته وي اوس مې مرور هلته دی او چې هغه شهیدانو قبرونه موږ ډله ییز جوړ کړي دي که دغه لرګي ماتېږي هغه ورځي اوس هغه بانډه کې شهیدانو قبرونه مات شوي دونه څوک نه چې موږ له تللی دغه را سره جوړ کړی دی د هغې کې کسان دي زموږ غوښتنه دا ده چې دا سړک راته راخالي شي دلته هم د اوبو بندوبست وشي او دا هم وطن دی او دا هم د شهیدانو په زړه کې ارمان و زما د پلار او د مور چې دغه مونږ کور لږ زره ضعیف او 15 کوتاقه لرم کوټې چې بچی وایي دا به مونږ ژوندي که نه به دا کورونه به جوړوئ نو دا زموږ زړه کې ډېر مې هغه د شهیدانو زړه کې ارمان دی خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان قدرمنو کتونکو د نورګل ولسوالۍ د مزار درې دا د سهیل تنګی دی چې په دې سیمه کې یو کور داسې پاتې شوی نه دی چې دا د خاورو سره په اسانۍ سره وپېژندل شي یو ورور چې د دې خواته راغلي و دا د سهیل تنګي آخري برخه ده د ده نه به واورو چې
څومره خلک دلته شهیدان شو د اسلامي امارت او هغه خیریه بنسټونه دوی څومره خوښ او راضي دي د دوی به نوره څه غوښتنې د دوی په دې لومړنیو حالاتو کې د دوی لاسنیوی وشي خو سر کې به دا ځان راوښی ستاسو نوم مبارک السلام علیکم وعلیکم السلام زما نوم ممتاز دی دا زما کور دی دا مې د یو تره کور دی دغه د بل تره کور دی دغه د بل تره کور دی هغې نو په دې کې زما شپږ ورېرونه شهیدان شوي دي یوه ورېره ده پنځه مې ورېرونه دي او په خپله هم زخمي ده یو ورېر هم زخمي ده او په هسپتال کې ده کابل کې ده د مال نه دا هر شي نه خلاص شوی دا بارې دي دا ونډې پرتې دي لاره نشته ده کمرې را روان دي واړه ځای کې ناست سوري ځای هم نشته ده زموږ دا دغه ده چې موږ سره مرسته وشي دا ګوډې دې زموږ ساز شي زموږ د وسې کار نه ده دا لارې د پټي تاسو د ځئ وبین ناست ځای هم نشته ده جوړ ځای کې پټی شته ده زموږ غونډو شي د افغانستان د خلکو نه زموږ درخواست ده چې د یو سړي باندې درد نه دی دا زموږ په دې تنګي باندې په کلي باندې څوک شپږ منډه څوک 13 منډه څوک 14 منډه یو خو مې نه هغه باندې کې مې راته تشویل وکړي د شپږ بچي دي یو دا وه دغه د الله بس دا یو امتحان دی او دا د الله ارشاد دی چې زه خپل بندگان په مالونو د هغوی په ځانونو او په ویرې سره دا په ازمیښت کې اچوي او الله دې دا درد او غم په کونړ میشتو باندې دا آسان کړي یقیني خبره ده چې دا درد د زغملو نه دی چې ولاړه تیږه یوه په بله باندې پاتې نشي او د کور ټول خلک دا په یوه مخه دا د منځ نه په درېیمه ورځ باندې نازک زما ورېره راایستلی دا بارې پرته دی نو وغله دونه مړي څخه حساب شوي د عوام سره د حکومت سره د خدای ښه وکړي چې رسېدلي او دا زموږ مړي ښخ کړي که نه وی دې به ملت ته خوشحاله وی ملت ته به خاورې شوی وی خو موږ سره د نور کومک وکړي واقعي چې د خبرو کولو توان لږ سخت دی لومړنی شی چې ستاسې مشکل پیاوړ شي څه وایي موږ د نورو خلکو سره هم خبرې وکړي هغوی د سړک یادونه وکړه چې د سړک او د اوبو د څښاک ډېر سخت ډېر ضرورت دی زموږ مخکې دا سړک ته بیا کوټې دي چې موږ سوري ته شو بس په هغه ځای کې پرون نابل پرون باران نه ځای کې نامور مې دی ما غوراندار چې بچي مړي په هغه تدلانه شو پراتو باران تیر شو زمونږ دا ده چې موږ سره دا نقده مرسته وشي او سړک دې وشي چې دا موږ بیرته ابادي کړو دا کومې چې پاتې دي دا پکې بیا کومه شپه وکړي الله دې دا امتحان آسان کړي تاسو ته وساتي او ټول امت خدای آسان کړي موږ په دا دعا کوو چې تاسو خدای وساتي او موږ بمنګ دې خدای آسان جوړو امين خدایا ته پر مهربان شي ته وساتي عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پر مهربان شي ته وساتي عزت خدایا ته پر مهربان شي ته وساتي عزت زما هیواد یا میهنمن د خپرونې خوږو او قدرمنو کتونکو هغه کله ګوري چې د سر د زیان سره ګڼ مالی زیانونه اړولي سره د دې نه قدرمنو لیدونکو تاسې ګوري چې کله ولاړ دی خو الا ماشاءالله داسې ځایونه به پکې چې هغه د اوسېدو دپاره مناسب وي ځایونه زلزلو په ټوله کې ځپلي دي تاسې ګورئ چې د لارې مسیر هم د ګڼو ستونزو سره مخ دی تیږې راښویدلې دي وعلیکم ستړي مه شئ ستړي مه شئ پخیر راغلی ستړي مه شئ ستړي مه شئ قدرمنو کتونکو یو ورور چې دلته زما په خوا کې ولاړ دی د دغه سیمې اوسېدونکی دی
دا به اول سر کې ځان راوښیي او بیا به د دې واقعې په تړاو تاسو ته معلومات شریک کړي. زما نوم صدالله احمد دی او د سویل تنګي اوسېدونکی یم او واقع خو داسې وه چې موږ خو خپله نه وو دلته خو په وخت سره د مړو وخت سره ایستلو په وخت کې موږ راورسېدلو چې راورسېدلو والا هېڅوک هم نو دې ساحه کې څوک ژوندي پاتې نه وو او یو نیم کوم کس خو هغې دا وسه نه کړله چې دا کسان یې ایستلي وی او د هوایي او دفاعي ځواکونو کمانډویان عسکر راغله او په دغه ځای کې باندې راښکته شو. نورو خلکو خو ګزاره کوله دا مخامخ غونډۍ چې ښکاره کېږي ورته زیات کورونه په دې اړخ کې دي موږ خو لږ کوز ولاړې وران کورونه په دې اړخ کې پراته دي نو هر کور کې دوه درې کسان پاتې و ډېر نه وو چې دغه خلکو سره یې مرسته کړې وې خو دې راغله ډېر په وخت باندې راغله او صحیح په ټیم باندې راغله راورسېدل او دغه خلکو سره کومک وکړو د هغې نه وروسته بیا موږ ته پورته راغله نو ډېره زیاته مننه کوو زموږ هغه غم چې و زموږ هېر شو ځکه چې هغه حکومت زموږ په وخت باندې پوښتنه وکړه موږ وویل چې لکه زموږ څوک شته دی موږ ته راغله زموږ یې تپوس وکړه زموږ زخمیان مړي دا په وخت باندې هغه خپلو شفاخانو او زګینو ته ورسول او بیا اندازې موږ خوشحاله شوي د حکومت نه موږ دا هیله لرو چې زموږ دغه سړک چې بندې دي او لارې بندې دي او چې دغه سړکو باندې بېرته راته کار وکړي چې کورونو ته لارې جوړې شي او نور کوم کومکونه چې دي موږ سره یې وکړي چې کور کې هېڅ هم د چا پاتې نه وي کېږي بې ګناه هم په کور هم په بېدیان وژل کېږي بې ګناه هم په کور هم په بېدیان بس یو نوم ورباندې کېږدي خو خاموش وي حقیقت خدایه ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت فزیکي کومکول چې موږ راغلو لو خواوې راغلل وسایط هم دلته وو د هغې تر څنګ موږ چې نغدي کومک کړی دی هغې ته چې یو لرې سیمه پرته وه چې د نورو خلکو کومک دلته نږدې رسېدلی و هغې ته بیا موږ د ملي دفاع وزارت د لوی درستیز فصیح الدین قاري صاحب په لاس باندې چې دی خپله دلته راغلی و کته شوی و او موږ ته روپۍ چې خپل ملګري هم ول دلته نمایندګانو په لاس باندې 6,500 کورو ته موږ نغدیه پیسې چې ځینې کورونو ته 10,000 او ځینې ته 15,000 هغه ضرر ته په کتو د شهداو ته په کتو دا هم نغدیه کومک دا تقریبا 6,500 کورو ته موږ دا نغدیه کومک هم کړی دی د لوی درستیز قاري صاحب فصیح الدین مخدوم په لاس باندې د مرستو ویش لړۍ چې په سم ډول مدیریت شي د کونړ ولایت مشرتابه لازمه وګڼله تر څو کمیسیونونه جوړ او حق اقدار ته په سم ډول تسلیم کړي په کونړ کې د بیرته راستنېدونکو او بې ځای شوو چارو رئیس مولوي ابراهیم میاخیل د دغه کم مسؤل مرستو په تړاو داسې وویل دلته د موږ ټولو یو کمیټۍ ټاکل شوې ده د ولایت په سطحه باندې او دا کمیټۍ اوس 3 برخې ده یوه برخه د مسعودو په ځای کې ناسته ده او یوه برخه چې ده بره د هندو موړ سره او یوه برخه په همدې ځای کې چې موږ تاسې ولاړ یو دلته یو نو دغه په دې 3 برخو په دې 3 کیمپونو کې د مواد جمع کیږي بیا خلکو ته تقسیمیږي حتی مؤسسات چې دي مؤسسات چې کوم سروېګانې کړي دي هغه هم دغه 3 برخو باندې تقسیمات په دې 3 ځایو کې کوي دې 3 کیمپونه نه ځکه بل چېرته کیږي نه او بله خبره دا ده چې کوم خیره بنسټونه راغلي دي که نغدي مرستو والا دي که د نورو کومکونو والا دي هغه دلته راځي له موږ سره هماهنګي کوي بیا موږ ورته منطقه ښیو چې تاسې فلاني کلي ته لاړ شئ تاسې 100 کورو سره کومک کوئ فرض مثال هغه 100 کورو ته ورولېږو هغه نغدي مرسته ورسره وکړي بل یو 200 سره کوي هغه بیا بل کلي ته ورولېږو داسې ترتیب باندې دوی راځي موږ سره هماهنګي کوي موږ یې خلکو ته لیږو کلو ته هغه په حساب ورکړو د دې په خاطر چې کوم خلک بې برخې پاتې نشي دا د غمزاده خلک دا بې برخې پاتې نشي نو او مواد چې راځي د مؤسساتو یا د خیره بنسټونو هغه دلته د موږ سره یو ځای ځکه هغه بل چېرته وړل کېږي نه د همدې ځای نه خیره بنسټ یې په خپل تقسیم په خپل ترو باندې تقسیموي خو کسان موږ ورته راغواړو ځکه هغوی سروېګانې نه لري بیا هغه کسان چې موږ ورته راوغواړو دوی په خپل لاس باندې خپل مواد ورته توزیع کوي او بعضې مؤسسات اوس لکه دا اوس د عمومي مؤسسات چې د یونیسیار او بین الملل وچا او دا نور یونیسیف او دا ټولو چې کوم سروې کړي دي په خپل لیست باندې هغوی مواد راوړي دلته په خپل لیست باندې تقسیموي خو د موږ په هماهنګۍ باندې موږ ورسره مشوره کوو چې نن دې درې ته کوو نن دې درې ته کوو نن دې درې ته کوو تعداد د خلکو باندې هماغه نومونه او لیستونه ورکوو هغوی راغواړي او دوی سره لیستونه دي او هغوی راغواړي او دلته توزیع ورته کوو
خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت دا شهید وطن دا یتیم ملت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت خدایا ته پرې مهربان شي ته یې وساتې عزت. د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون زما هیواد یا میهنمن د خپرونې قدرمنو لیدونکو زموږ د دې ونې خپرونه چې په کونړ ولایت کې مو زلزله ځپلو ته ځانګړې کړې وه همدومره وه. یو ځل بیا چې زه ملنګ سلیم د یوې بلې خپرونې سره ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم. درنه اجازه غواړم. ښه وخت د الله په امان. خدایا ستا دی بندگان دا بے وسا افغانان خدایا ستا دی بندگان دا بے